سلامونه ګرانه سانه مې راوړه بیا هم خیر لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې دغه اپلیکیشن لخوا ما ټول د خپل د انټرنیټ خرچه له دغه اپلیکیشن څخه ګټلې ده او د خپل انټرنیټ خرچه چې ده مثلا که لا جی بي لګوم که 12 که شل جی بي دا ټول خرچه له دغه اپلیکیشن څخه ما را ایستلې ده او تاسو څنګه کولی شئ دغه څخه د خپل د انټرنیټ خرچه راوباسئ او د انټرنیټ مثلا څومره چې مصرفوئ دغه پیسې له دغه اپلیکیشن څخه وګټئ. نو ملګرو په یوې ویډیو کې دغه اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم په دغه اپلیکیشن کې د کار کولو طریقه درښیم او دغه اپلیکیشن کې تاسو ته د پیسو ګټلو طریقه درښیم. نو ویډیو تر پایه ورکړئ، ویډیو هم چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل درته سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل حتما درسره فالو کړئ، لینک یې د ویډیو په اول کې منټ کې شته. نو ملګرو دغه کوم اپلیکیشن څخه ما څو ورځې مخکې هم تاسو ته تقریبا یوه ویډیو د باندې جوړه کړې وه چې په دغه کې مثلا موږ څنګه کولی شو کار وکړو، دغه څنګه کولی شو پیسې وګټو او دغه څنګه کولی شو خرڅ کړو. نو زیاتره ملګرو دا پوښتنه کوي چې دا دروغ دي، دا حقیقت نه لري. نو نن په ثبوت کې زه تاسو ته درښیم چې دغه څخه ما پیسې ګټلې دي او که نه مې ګټلې او دغه اپلیکیشن څنګه کار کوي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن سره د می پاس اپلیکیشن په نامه د دغه لینک به زموږ ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ. دغه لینک به د ویډیو په لینک کې منټ کې څه ده دغه اپلیکیشن کې د کار کولو طریقه څنګه ده او دغه څخه د پیسو ګټلو طریقه څنګه ده. اول خو به زه تاسو ته ثبوت در وښیم چې دغه څخه ما پیسې ګټلې دي او که نه دي ګټلې او دغه پیسې ما څه کړي دي څه رابسې ملګرو دلته به زه خپل واتساپ به تاسو ته راخلاص کړم څه ده او تاسو به در وښیم چې آیا ما دغه څخه پیسې ګټلې که نه. دلته به راسم ملګرو واتساپ ته او واتساپ څخه به بعد به دلته زه ورته سرچ کړم چې دلته ما سره یو کس ده ما د می پاس په نامه دلته سیف کړی ده څه ده دغه ده ملګرو. نو دغه کس که چېرته تاسو دا د پاکستان ده نو دغه باندې ما تقریبا دغه می پاس یا ام سي کوینونه خرڅ کړي دي. دلته ګورم ملګرو ما ته څو 1.4 ډالر رالېږلي دي. ګورم ملګرو دلته تاسو لیدلی سئ په دغه ویډیو کې 1.4 ډالر زما باینانس اکاونټ ته رالېږلي دی. باینانس آی ډي څه ده 1.4 ډالره. نو دغه 1.4 ډالرو کې ما تقریبا دلته څو لېږلي دلته تاسو وینئ ملګرو تقریبا 0.4 دغه ټوکن مې ګټلي یعنې یو ټوکن مې هم نه دی ګټلی 0.4 مې لېږلي ما ته 1.4 ډالر رالېږلي دی. نو که چیرې تاسو هم په دغه اپلیکیشن کې کار کوئ فقط همدا نه ده ملګرو ما دلته ګوره نورې هم پې خرڅ کړي دلته تاسو خپل دا لیدلی سئ ملګرو دلته ګوره دلته مې څو پې 0.12 ام سي ټوکن مې پې خرڅ کړي دي. همداسې ملګرو که چېرته تاسو دلته پورته راسئ ما نور هم پې خرڅ دلته ګوره ملګرو دلته څو راته لېږلي 1.10 یو اس ډي ټي یعنې ډالر راته رالېږلي دي. او همداسې ملګرو که چېرته راسئ دلته پورته نو نور هم څه دلته ګورئ ملګرو دلته بیا 1.4 ډالر رالېږلي. نو دغه کس باندې ما دغه ام سي کوین یا ام سي کوم ټوکن چې راکړي دي دغه ما پې خرڅ کړي دي. نو اوس په یوې ویډیو کې تاسو دا طریقه درښیم چې دغه ام سي کوین چې دا ام سي ټوکن دا څنګه ګټل کېږي او دا څنګه خرڅولی سو. نو د دې لپاره ملګرو زه نسم کولی چې تاسو ته ویډیو د واخلم چې دغه اکاونټ څنګه جوړېږي ځکه دغه مثلا سکرین ریکارډ کې تور ښکاري او تاسو ته نه ښکاري کېږي چې زه څنګه مثلا اکاونټ کې جوړوم. اکاونټ جوړول ډېر اسان ده ملګرو تاسو که چیرې باینانس آی ډي هم جوړ کړی وي څه ده نو هر نشان هماغسې ده تاسو به خپل ایمیل ورکوئ کوډ به ورکوئ او همداسې لږ څه ټونکي غوندې کوډونه غواړي هغه به ورکوئ او بالکل ویریفای باندې به ورته کلیک او تاسو ته بیا یو ایم آی ډي به تاسو درکوي. دغه ایم آی ډي هم کله خلاص سو نو تاسو ته تقریبا 0.1 ام سي ټوکن درکوي د 0.1 ام سي ټوکن څه ده دغه 0.1 ام سي ټوکن چې دا په تاسو نسئ ویډرا کوئ ځکه دغه په سټیک کې د سټیک تاسو ته ګټه درکول کېږي. نو اوس دغه څخه څنګه پیسې ګټو سو دغه څخه د پیسو ګټل ملګرو څو لارې دي. یو لاره خو دا ملګرو دا ده چې تاسو به ملګري ورته انوایټ کړئ په دغه کې تاسو که چېرته ورته کلیک کړئ انوایټ فرینډز ګورئ ملګرو دلته ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته لینک ښیي دغه لینک به تاسو کاپي کوئ او ملګرو سره به شیر کوئ هر ملګری چې تاسو ته راځي 0.1 ام سي ټوکن درکوي چې قیمت تقریبا نیم ډالره کېږي څه ده ملګرو 0.1 ام سي ټوکن نو دغه تاسو ته درکوي او تاسو کولی شئ بیا خرڅ کړئ او بل په دې ګټ څه شي ده تاسو کولی شئ په دې کې سټیک وکړئ. هغه ملګری چې تاسو ورته دعوت کوئ نو دغه کوم ټوکن چې تاسو درکوي دلته به جمع کېږي څه ده ګورم ما ته 0.1 ده نو ګورو مثلا ما یو نفر ورته دعوت کړی 0.1 ام سي ټوکن راکړې ده او بل که دوه نفره 0.2 دلته کېږي او که مثلا درې همداسې دلته ټوکن راته اضافه کېږي. نو د دې لپاره مثلا سټیک څنګه کولی شو سټیک لپاره ملګرو تاسو به راځئ په دغه باش کې کلیک کوئ څه ده په دې هم چې کله کلیک کوئ ملګرو دلته نو دلته تاسو سره وایي چې مثلا څومره سټیک غواړئ ګوره ما ته دلته څومره د 0.1 ام سي ټوکن دی څه ده نو که دلته تاسو څومره اندازه ام سي ټوکن غواړئ مثلا سټیک نو دلته تاسو سټیک کولی شئ ګورم ملګرو زه ورته لیکم 0.1 نو دا هم چې کله دلته به ډان باندې ورته کلیک کړئ نو دلته بیا چې باندې ورته کلیک کړئ سټیک ناو باندې به تاسو دلته ورته کلیک کړئ. نو زه اوس مثلا دلته غواړم چې 0.14 ام سي ټوکن مثلا سټیک کړم څه ده نو دلته به زه ورته کلیک کړم سټیک ناو باندې به زه ورته کلیک کړم دا د په دې باندې زه ورته کلیک کوم ګورو نو ام سي اویلیبل پلانس انفلوئنسز
نو دلته به زه ورته کلیک کوم څومره 0.1 به ورته انتخاب کوم څه ده. نو دلته به سټیک باندې ورته کلیک کوم، دغه مثلا کنفرم باندې به دلته ورته کلیک کوم او دلته بیا کنفرم باندې ورته کلیک کوم. دلته به خپل کوم کوډ لکه ټونکي پار کوډ هم څه ورکړی یا د باینانس کوم کوډ هم څه ورکړی، هغسې کوډ تاسو نه غواړئ نو تاسو بیا کوډ ورکړئ، مثلا یو هم ورکولی سئ، دوه هم ورکولی سئ، 0 هم داسې کوډ ورکولی سئ. ستاسو مګرو نو بالکل ما ګورو 0.1 MC ټوکن دلته سټیک سو. سټیک یعنې مثلا ماته په پانګونې سو، یعنې ماته دا ګټه راکوي. دا ګټه اوس چېرته لیدلی سو؟ دې ګټه ملګرو تاسو دلته راسئ، دلته لیکلي چې مای ټوټل سټیکینګ اماونټ، په دې جې به تاسو ورته کلیک کئ. په دې جې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته تاسو ته څه ښیي، دلته به تاسو راسئ، په دغه جې کې به په دغه دوه اپشنو کې یو اپشن باندې به کلیک کئ، په دغه دوه اپشنو کې څه ده. زه مثلا په دې اولني باندې ورته کلیک کوم، دا ده ملګرو. نو دلته ګورئ دلته څه شي تاسو ته روان ده، ګټه تاسو ته روان ده. ګورئ دغه جې کې تاسو ته ښکاري، دلته ګوره 0.014 مثلا دغه ګټه تاسو باندې 0.238 MC ټوکن ما سټیک کړی دی که نه، دغه ګټه روانه ده. دا ګټه تاسو هر وخت کولی شئ مثلا دغه غېږې کې کلیم کړئ. کلیم بلاک ریوارډ باندې تاسو کله ورته کلیک مګر نو دلته به کنفرم ویډرا باندې ورته کلیک کړئ او دغه تاسو ته کېږي چې کلیم کېږي. نو خیا ملګرو بل راځم چې دغه څخه څنګه فری ګټه کېږي، څنګه فری دا ټوکن ترې ګټلی سو څه نه. بل ملګرو تاسو دلته راځئ، هر ورځ په دغه جې باندې ورته کلیک کوئ، به آنچاین مثلا آنچاین چیک ان کمپلیټ. نو ده باندې تاسو کله ورته کلیک کوئ ملګرو، دلته به تاسو ته یو خط درکړي، خط به ورته لیکئ ملګرو او تاسو به انچاین باندې ورته کلیک کړئ، نو تاسو تقریبا په ورځ کې هم یو څه MC ټوکن فری درکوي. ښه ملګرو دغه و د ګټلو څخه څنګه مثلا MC ټوکن ګټل کېږي. نو اوس راځو چې دغه MC ټوکن چې موږ چېرته وګټو، دغه څنګه خرڅ کړو، څنګه مثلا په نغده پیسو ته واړوو. د دې لپاره ملګرو څو لارې دي. یو لاره خو دا ده ملګرو، ستاسو ما ټلګرام چینل ته راسئ، زه یې تاسو نه اخلمه. که یو له MC ټوکن لرئ، که 10 لرئ، که 20 لرئ، که 1000 لرئ، زه یې تاسو نه اخلم، ما سره رابطه وکړئ، زه یې تاسو نه اخلم. او بل طریقه یې تاسو ته هم درښیم. بله طریقه چې دلته به تاسو راسئ، په دې لینک باندې به تاسو ورته کلیک کړئ، په دغه ځای کې دا خو لینک نه ملګرو، اکسپلور باندې ورته کلیک کوم او دا د اکسپلور باندې کله ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ، تاسو بیا چې شي باندې ورته کلیک کوئ، دلته راځي یو اپشن دغه جې به دغه اپشن باندې به تاسو ورته کلیک کوئ څه ده. دلته به ورته کلیک کوئ کلیک ټو جوین، په دې به زه ورته کلیک کوم ملګرو، تاسو ته ټول طریقه مکمله درښیم څه ده ملګرو. کلیک ټو جوین باندې ورته کلیک کوم ملګرو، نو موږ ته یو ویب سایټ راخلاص کوي. په دغه ویب سایټ کې موږ کولی شو هم د MC ټوکن واخلو او هم د MC ټوکن خرڅ کړو. نو دلته که چېرته تاسو مثلا اکاونټ لرئ، اکاونټ خو مثلا په ایم پاس کې جوړ کړی، نو بل اکاونټ مه جوړوئ. دلته به چې باندې تاسو ورته کلیک کوئ، می پاس باندې به ورته کلیک کوئ. په دې کې په دې کې دا می پاس باندې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو، دغه ده، زه په دې باندې ورته کلیک کوم څه ده. نو تاسو داسې یو کاپچا راځي، د کاپچا به داسې ورته راکاږ کړئ ملګرو، دا خالي ځای پرې راډک کړئ، دغه ملګرو دا ما پرې راډک کړه. نو اوس ماته بل صفحه راوړي څه ده. نو دلته ګوره خپله می پاس اپلیکیشن ده، دلته به چې شي کونیکټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. دا د کونیکټ باندې ما ورته کلیک کړه او بالا کلیک اوټوریزیشن سکسسفولي، او دلته به چې شي دغه بیک باندې راځي، دلته به دغه بل که به دا اپشن لرئ که نه، دلته به په دې بټن ورته کلیک کړئ او بېرته به همدغه صفحې ته راسئ. نو کله چې به دغه صفحې ته بېرته راغلی ملګرو، نو اوس به تاسو ته خپل اکاونټ دلته راخلاص شي څه ده. دا د ملګرو تاسو خپل داسې خپل اکاونټ دلته راخلاص شو. نو اوس دلته ګورئ، دلته ګوره یو د کاناډا څخه آرډر ورکړی دی، مثلا زه مثلا د MC کوین خو د اخلمه، یو MC کوین اخلي تقریبا په 4.3 ډالره، 4.3 USDT باندې. همداسې کود راسي ملګرو، دا چې بله مثلا 4.3 لیکلی همداسې دا ملګرو دلته تاسو کولی شئ چې خرڅ یې کړئ. د وینئ څومره MC ټوکن یې تاسو دلته کولی شئ چې تاسو یې خرڅ کړئ. او په دې کې تاسو کولی شئ چې وایم کړئ، یو خرڅول دی یو اخیستل. ګوره ملګرو دلته څه شي لیکلي، دلته تاسو ښه ورته توجه، دلته لیکلي دی چې سیل. سیل معنا چې مثلا چې خرڅ کړئ، تاسو خپل MC ټوکن چې کوم ټوکن هم ګټلي هغه خرڅ کړئ څه ده. نو دغه کسانو باندې تاسو ما تاسو ته دروښوده، باندې تاسو کولی شئ چې خرڅ کړئ. او بل په دې کې لیکلي چې بای، بای معنا چې اخیستلو باندې چې څومره MC ټوکن تاسو غواړئ واخلئ. په دې بای اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو، نو دلته ګوره دغه کسان چې دي ملګرو MC ټوکن خرڅوي. دلته تاسو دلته به توجه ورته کوئ ملګرو، دلته لیکلي دی چې 0.01 MC ټوکن قیمت یې ورکړی 1 USDT که څوک اخلي. نو دغه چې به تاسو ډېر فکر کوئ. او بل دلته یې لیکلي دی څومره 0.8 یې لیکلي دی په 4.4 ډالره د پاکستان څخه ده. که چېرته تاسې اخلئ نو تاسو دلته کولی شئ په چې باندې ورته کلیک کړئ، بای باندې ورته کلیک کړئ څه ده، دغه باندې بای باندې ورته کلیک کړئ. نو تاسو څومره کولی شئ مثلا که چېرته دا MC ټوکن هم اخلئ واخلئ پکې سټیک یې کړئ، نو څومره ګټه تاسو درکوي، بیا هغه کولی شئ چې بېرته خرڅ کړئ، سیل یې کړئ. دا د پانګه اچونې یا مثلا د انلاین ګټې لپاره یو بهترین فرصت ده.
نو تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن څخه په دغه طریقې سره پیسې وګټئ او که چیرته تاسو سره په دغه اپلیکیشن کې د می پاس اپلیکیشن کې کوم ټوکن او تاسو ترې ګټلې دي او که تاسو مثلا نسئ کولی چې دا خرڅ کړئ نو موږ سره رابطه وکړئ زموږ ټلګرام چینل شته تاسو سره د بلاسکس په نامه لینک به د ویډیو په اول کې منټ کې نو موږ سره رابطه وکړئ موږ هم تاسو نه اخلو او تاسو پیسې کولی شئ د زلوډ په طریقه یا هم کولی شئ د باینانس په طریقه هر طریقې چې تاسو غواړئ موږ تاسو ته درلېږلی سو تاسو کولی شئ خپل ام سی ټوکنز موږ ته راولېږئ نو ملګرو دغه وایي دغه اپلیکیشن د کار کولو طریقه دغه اپلیکیشن لینک به زموږ ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ چې دغه لینک به د ویډیو په اولنۍ کې منټ کړي او زموږ ټلګرام چینل کې به حتما وي څه ملګرو نو دغه تاسو کولی شئ لینک یې ترلاسه کړئ او اکاونټ جوړ کړئ او فری ګټه ترې وکړئ به د خپل د انټرنیټ خرچه له دغه اپلیکیشن څخه وباسئ نو ملګرو دا و زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې وینم خوښ شوې که وینم چې خوښ شوې ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم الله په امان مختم ښه شه